بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع کوو. انسرټ پیج نمبر هیډر فوټر مو ویل. نن موږ تاسو ټیکسټ باکس وای. ګوري د خپل ټیکسټ باکس دا ډیر په کار راځي. یعنی د ټیکسټ باکس او همدارنګه کوم شپ سه موږ تاسو ویلې چې د کمپیوټر په کوم ځای کې په دغه ډاکومنټ کې چې موږ تاسو لیکنه نشو کوی الته د ټیکسټ باکس په واسطه موږ تاسو لیکنه بیا کوی شو. په تور د مثال دلته زه اوس متن لیکم. دا ګوره دغه ته دا چې دا حاشیه ده، دغه ته دا حاشیه ده، مرجن ده. دلته اوس موږ تاسو لیکنه نشو کوی، دلته هیڅ لیکنه نشو. خو که دلته ته ټیکسټ باکس راواخلې، دلته ټیکسټ باکس راواخلې، ډرا ټیکسټ باکس دا خو تیار دلته انتخاب دا کرسل ته ودروه چې دا ټیکسټ باکس هغه راواخلې. دا دلته دا ټیکسټ باکس راسم کړه. بل هغه لیکنه شروع کړه، پرې لیکنه وکړه چې څو لیکنه کوي چې خو چې شی راځي ورسره فارمټ راځي. فارمټ هماغه فارمټ ده کوم چې موږ تاسو شپ کې ویلو مخکې. شپ کې کوم فارمټ چې موږ تاسو ویلې هماغه شی ده. نو دلته کوي چې ګوره فیل ورکه ذاتي نو بیا هماغه خبره ده. فیل ورکه دلته آوټلاین ورکه، آوټلاین دغسې ویت دې زیات کړه وکړه. یعنی کوم فارمټ چې موږ تاسو په شپ کې ویلې ده هماغه فارمټ لري، نور چینل فرق نشته ده. او که ته وایې چې دا ټیکسټ باکس کې هغه کا دا انتخاب کا دلته راځي ټیکسټ باکس. ګوره ټیکسټ باکس باندې کلیک وکړه، اتومات څه کېږي دا ټیکسټ باکس کې راځي. او کېدای شي تا به ضرورت یو نیم وخت دلته تیار دا جوړ شوي سټایلونه هم لري. اول کې چې دا جوړ شوي سټایلونه دي، ګوره دا ټیکسټ باکس ده که نه، دا ګوره دا تیار جوړ شوي سټایلونه دي. دا کرسر دلته ودروه، دلته راځو، دا یو انتخاب کړه. ګوره دا ټیکسټ باکس تیار جوړ دی او سټایل لري. ګوره کوی چې دې نه ته استفاده وکړي، تیار جوړه دا کاپي که بل چېرته هم ته استفاده وکړه. دا د ټیکسټ باکس موضوع. دلته راځو، دا که دا د په کار نه ده دلته کوی چې آفس نه ته راواخلې، انټرنیټ سره وصلې بل هغه آفس نه یې راواخلې. دا ډرا ټیکسټ باکس دلته خو څه رسم کړې، دا راواخله دلته رسم یې کړه. ټیکسټ باکس رسم کړه، بیا لیکنه پکې وکړه، ویې لیکه. او چې کله ته کوم ټیکسټ باکس ډیزاین کوې، ټیکسټ باکس د جوړ کو تیار یو ډیزاین ځان ته جوړ ک، نو بیا څه کار کې دلته راځي ټیکسټ باکس هغه به انتخاب کې دلته سیف سلیکشن تو ټیکسټ باکس ګالری ورته وایي، بیا راځي. نور کوم درته کار کړی ده کنه ټولو کې، بیا ضرورت نشته ډیر تکراری زیات کار وکړو. دا د ټیکسټ باکس موضوع. نور د خاطر راځو کویک پارت. کویک پارت کې اول څه دا اټو ټیکسټ. ګوري اټو ټیکسټ څه وایي، دا کوم لیکنه چې ما کړې ده کنه، دا خپل ګوره دا اټو ټیکسټ ده، اتومات متن ده. زه چې دا متن چې لیکم زه چې ورته لیکم، ګورئ کنټرول ای دا به ډیلیټ کوم، مساوي رن لیکم کنه، قوس شروع ورته بس ده اټو ټیکسټ ده، اتومات ټیکسټ ده راځي دلته. دغه سه ټیکسټ کوي چې موږ تاسو خپل هم جوړ کو. یعنی کوم ټیکسټ چې تاسو دلته جوړ کړی غواړئ چې هر وخت کمپیوټر کارای دغه سه ټیکسټ راسي. څنګه کې ګورئ دلته کرسر ودروه، الټ انټر وهه، دا دوچند کېږي، دوچند ګوره لکه کاپي غوندې راغی. زه وایم چې دغه اټو ټیکسټ کې زه اضافه کوم چې کله زه دلته راځم درس شروع کوم، دغه متن اتومات دلته باید اضافه چې دلته راسي. څنګه کوو ګورئ دلته راځو کویک پارت اټو ټیکسټ راځو، خو دا متن ټول انتخاب کړه، کنټرول ای دا ټول انتخاب کړه، بالا دلته راسه اټو ټیکسټ. ګوره دلته اوس دوه دانې دي. ګوره زه وایم سیف سلیکشن ټو اټو ټیکسټ ګالری، دې باندې کلیک وکړه. نوم یې چې ده په طور د مثال نوم دغسې ورته لیکم، مساوي احمد قوس شروع بیرته قوس تړو. چېرته راځي ګالري کې اټو ټیکسټ کې راځي. دلته نور شیان هم شته دي ښه، دا بیا پس موږ تاسو وایي کټګوري جنرالي دا اوکې ورته وایه. اوکې دا اوس ټول ډیلیټ کړه، په کار مې نه ده. زه غواړم چې همدغه متن راسي. څنګه به مساوي رن اوس مه لیکه، احمد ولیکه. ګوره احمد اوس دلته ما انټر کړه، اتومات هماغه ټول متن راځي. څومره متن تاسو دلته لیکلی و هماغه متن، دا متن اتومات راځي. دلته کوئ چې دې نه استفاده وکړي.
دا چې و اټو ټیکس او که ته غواړې دا نور ګوره یوازې دغه نوم د ټي وحید الله هلته راغلی ده بل راغلی ده که ته غواړې دلته نور هغه نور هم کولی سي بیخي هغه مه لیکه دلته راځو اټو ټیکس هلته مساوي احمد دا مه لیکه یوازې همدې باندې کلیک وکړه چې کله ته ورباندې کلیک وکړي څه کېږي دا بیا راغی څه کېږي بیا دلته راځي دې باندې خو پوه شئ که نه کنټرول A دا ډیلیټ کړه کویک پارټ دلته راځو بل چې دا ډاکومنټ پراپرټیز ډاکومنټ پراپرټیز مونږ او تاسو لږ غوندې مخکې یو څه اندازه وویلې خو دلته راځو زه دلته دا متن لیکم همدغه متن به ولیکم مساوي احمد ولیکه دا ګور اشتباه ده که نه احمد دغسې که سپیل اشتباه کې بیا نه راځي ښه ګوره اول هلته ای مخکې راغلی و نو زه دلته راځم فایل مینو ګورئ دا هغه چېرته ده دا انفو کې دلته پراپرټیز دا ګوره دا د ډاکومنټ پراپرټیز دلته ده ګوره ټایټل د دې ډاکومنټ چې شی د په طور د مثال د خپله ډاکومنټ ټایټل لري زه ورته ټایټل کې څه لیکو په طور مثال ډي آی ټي ورته لیکو ډي آی ټي صحیح ده روزو کته سبجیکټ چې شی ده مضمون چې شی ده که نه په طور د مثال کمپیوټر ده کمپیوټر ده منیجر څوک ده خان ده مدیر کمپنی کوم کمپنی ده په طور مثال ډیل کمپنی ده صحیح ده کټګوري کوم کټګوري ده زه وایم اول فرست ده اول کټګوري کیورډز د چیش په باره کې ده په طور د مثال زه ورته لیکم چې سافت ده سافټویر ده صحیح ده دلته کومنټ ده ته یو څه ورته لیکي یو نظریه ورکوي په طور مثال زه ورته لیکم چې this book is for DIT students ګوره دا اوکې دا سیف سو داسې کله سیف سو راځو دلته کته راسه ګوره دلته راځو کویک پارټ ډاکومنټ پراپرټي اول چې شی و اتور هلته تیار ټي وحید الله لیکلی و دا کلیک اتومات شی کې دلته راځي ګوره کته راغی دا انټر بل څوک دا کوم شیان چې موږ تاسو هلته ولیکه ګوره مثال کټګوري مو لیکه که نه فرست کټګوري ورباندې کلیک وکړو اتومات څه کېږي انزرټ کېږي یعنی په دغه ډاکومنټ کې کوم پراپرټیز چې لري کوم معلومات انفارمیشن یې ده هغه کوی سو موږ تاسو انزرټ کو دلته په صفحه کې راولو انزرټ خو په اوله ورځ کې ما تاسو ویلو انزرټ اضافه کولو ته وایي په دغه آپشن کې دلته کوم چې مونږ کاروو هغه څه کېږي ټول انزرټ کې اضافه کوي په ډاکومنټ کې بل څه شی ده دلته طور مثال کومنټ چې و this book is for DIT students ګوره دغه څه بل طور مثال دا لغونې کته راسه بل چې هم څه لیکلی و هغه م ورته انزرټ کړه لکه منیجر ده دا منیجر څوک ده خان ده ټول کوی دلته ټول انزرټ کې رایولي دا څه شی و دلته ډاکومنټ پراپرټیز بل فیلډ ده ګورئ ټول متن انتخابوم ډیلیټ کړه ګورئ فیلډ کې د ورډ څومره کمانډونه څه دي څومره کمانډ چې موږ تاسو مخکې ویلي دي یا کوم صفات دي دا ټول په فیلډ کې موجود دي دلته شته خو یوازې چې دا هغه کار چې ته کوي ورباندې کار فرق لري کار چې دا فرق لري اوس دلته په مثال آل انتخاب ده دلته راځو ډیټ اینډ ټایم ګوره ډیټ ټایم موږ تاسو مخکې ویلې و چېرته مې ویلې اضافه هم څه کوم هیډر فوټر کوم ویلې که نه هیډر فوټر کې هلته مو ویلې که نه ډیټ ټایم ګوره کریټ ډیټ وایي اول جوړ که سره کم ډیټ دغه ډیټ ګوره کوم هغه ورته هغه کې کوم کلندر باید دي که نه یوز هجري ده که دا هغه ورته انتخابو دا ساکه دا ورته انتخاب که ګوره دغسې راغی زه وایم نه دا یم په کار نه ده دلته راسه ډیټ اینډ ټایم کویک پارټ فیلډ ډیټ ټایم د کریټ ډیټ همدغه دا نومبر د هغه راواخله ده دلته ګوره سنډې نومبر 2025 ده ډیټ راغله دلته کولی شې ټایم هم انزرټ کړې ته اضافه کړې دلته راولې فیلډ ته راسه ده ګوره ټایم ده ټایم کوم ټایم دغه ټایم ده اوس ده ټایم چې سو
خپل اتومات راغی. یعنی په کمپیوټر کې موجوده کوم ټایم سي هغه ټایم اتومات څه کوي تا ته اچي دلته کوي څه ته استفاده وکړي. او ټایم الته هم موږ تاسو ویل ګوره ډیټ ټایم دلته هم لرو ښه ګوره دلته اصلي ډیټ ټایم چیرته ده ګوره دلته د خواته دا ډیټ راواخله دلته یې واچوه اضافه کېږي ټایم راواخله ګوره دې جنه ده ډیټ له دې جنه ده که نه ګوره همدا ټایم له دې جنه راواخله ګوره کوم ټایم ده دا راواخله دلته راغی چې څو دلته راغی ګوره اتومات اپډیټ کېږي هم ګوره دلته اوس ثانیې څو دي ګوره پرون څه تاریخ باره کې ما تاسو ته ویلې اوس 19 ده که نه اوس دا اپډیټ ووه ګوره شپږویشته ورځې چې کله تور باندې کلیک وکړي اتومات څه کېږي هغه ټایم او ډیټ اپډیټ کېږي هم بله ورځ په تاریخ کې ما تاسو ته ویلې که نه چې کله بله ورځ راسي بیا کلیک ور باندې هغه اپډیټ کېږي دغسې ګوره ټایم ثانیه په ثانیه باندې څه کېږي دا اپډیټ کېږي اصلي دلته ده اوس دلته فیلډ کې څه راځي چې ده هم دلته راځي یعنی دلته که فیلډ کې موږ او تاسو وګورو ډاکومنټ اټومیشن ده اوس دلته میکرو ده کولی سم ته په دې باندې کارونه وکړي په دا نور شیان یعنی کوم کمانډونه چې په ورډ پروګرام کې شته دي هغه فیلډ کې هم شته خو فیلډ کې وظیفه یې لږ غوندې مختلف ده په طور د مثال دلته یو بل هم درته کار کوم بیا نور دې باندې کار نه کوو ځکه په دې باندې موږ او تاسو کار وکړو ټول هغه باندې کار کوو نو ګوره دلته ګوره منیمایز مکزیمایز ده که نه ګوره منیمایز ده منیمایز تاسو پیژنئ که نه دغه وړکی بټن چې ووایي که نه پروګرام کته کېږي دې ته دا منیمایز څنګه منیمایز کوي په طور د مثال زه ورته وایم چې کلیک هیر صحیح ده دلته کلیک وکړه اوکې ورته ووایه ګوره دلته راغی دې باندې ډبل کلیک وکړه څه شو برنامه منیمایز شو خپله دا پروګرام دې باندې کلیک وکړه بیرته راغی ګوره دې باندې کلیک کې څه کېږي منیمایز کوي خو دا کار مونږ تاسو چېرته کوئ سو دا د دې عمل دلته کوي دلته دا فیلډ کې دلته منیمایز کا دلته راځي منیمایز کېږي یعنی کوم کمانډونه چې دلته موجود دي په ټول ورډ پروګرام کې فیلډ کې هم شته ده خو یوازې کار فرق لري بل رقم لغونې مختلف دی نور کار ور باندې نه کوو بیا زیاتېږي ټول هماغه یو خبرې دي نور پکې اضافه شی نشته دا شو بل راځو بل ګورئ بلډینګ بلاکس ارګنایزر ده بلډینګ بلاکس څه شته وایي ګورئ دې باندې کلیک وکړه دا ټول راځي دلته وګورئ په ټیکس باکس کې دغه جوړ شوي هغه څه دي نمونې څه دي دلته تیار جوړ شوي دلته هیډر فوټر کې دغه نمونې څه دي دلته پیج کور پیج کې که نه دغسې ټول ځایونه چې موږ او تاسو دا وویلي دا ټول په بلډینګ بلاکس دلته موجود دي اصلي ځای چېرته ده دلته ده ګوره دا کور پیج دی دا کور پیجونه کور پیج دی دغسې راځي اکویشن د موږ او تاسو نه ده ویلې اکویشن پسته وایي ګوره دا فوټر ده فوټر هیډر فوټر هم څه ویلې نور چې دی ګوره هیډر ده هیډر دغسې په ټیبل کې که پیج نمبر ده ټول دلته موجود دي کوای سي دې جنه ته پکې ایډیټینګ وکړې او همدارنګه ته کوای سي په دې کې هغه وکړې ګوره اټوټیکس موږ او تاسو اضافه کړه که نه دلته ګوره ټي وحید الله که نه ګوره دا احمد څه ده احمد موږ او تاسو په هغه کې اضافه کړه اټوټیکس کې هلته اوس چې ته کله لاړ شې هلته دا موجود ده اټوټیکس چېرته و ګوره دلته اټوټیکس سره سه ګوره دا موجود ده دلته خو دغه اصلي چې دلته موجود ده د دې اصل چېرته ده بلډینګ بلاکس کې ده هلته دی که هغې ځای نه ته یې ډیلیټ کړې دلته بلډینګ بلاکس نه ته دا ډیلیټ کړې دا بیا هلته موجود نشته هغې ځای نه همسې ورکېږي نو دلته چې ده یو انزرټ کا انزرټ کلیک که اتومات انزرټ کېږي یو بل راځو بلډینګ بلاکس ده دلته بل شی لري ایډیټ پراپرټیز د کوای سي دلته پراپرټیز ورته ته چینج کړي یعنې کوم پراپرټیز اوس چېرته ده اټوټیکس کې ده زه وایم دا اټوټیکس نه دا کور پیج کې راسي چې کله کور پیج ته انتخاب کې دا بیا ځي هغه کور پیج په لیست کې بیا راځي چېرته چې د کور پیج نمونې دي هلته دا ټیکس راځي خو دلته کوای سي تغیرات هیډر فوټر کې راسي پیج نمبر کې راسي چېرته راسي دا تغیرات کوی شو زه وایم نه دا صحیح ده دا تغیرات نه ده زه وایم دا ډیلیټ په کار مې نه ده انتخاب که دا ډیلیټ که یس دا ډیلیټ شو اوس دې چې نه چې ډیلیټ شو هلته راسه اټوټیکس دلته هم نشته هغې چې نه هم چې شو ډیلیټ شو یعنې دلته بلډینګ بلاکس کې کوی شو په دغه نمونې چې ټول موجود دي دا ټول موږ او تاسو راواخلو او تغیرات پکې وکړو بل دا بل کمانډ چې ده ګورئ دا ټول انتخاب کا دغه متن زه غواړم چې همدلته په دې کویک پارټ کې اضافه کړم ګوره دلته سیف سلیکشن ټو کویک پارټ دې باندې کلیک وکړه اوکې ورته وایه اتومات چې سو دلته اضافه سو اوس کویک پارټ ته چې راځئ دلته چې سو دا اضافه سو دلته راغی ویډیو ده خو دا هم ګورئ دلته بلډینګ بلاکس ته راځو
ګورې دا اټو ټیکس ده. کوم اټو ټیکس ده؟ ګوره اټو ټیکس دا کولی شي چې دلته تغییرات ورته وکړي او یا ډیلیټ کړي. دلته کولی شي دا ټول بېرته دې جنم دا ته راواخلي بېرته یې ډیلیټ کړي. پوه شئ په دې باندې؟ ښه دلته دا خلاص شو. راځو بل شی ده. بل دلته ورډ ارټ ده. ورډ ارټ یو سټایل ده. متن ته یو سټایل ورکوي چې دا سټایل موږ تاسو په هوم کې ویلی وو. ګوره دا انتخاب که هوم کې څه شی و دلته ګوره دلته موږ دلته چې راسي ګوره دا چې دی دا ټول سټایلونه دي دلته مې ویلی وو. دلته بیا راځو ورباندې ګورې ورډ دې باندې کلیک وکړه. زه وایم دا رقم سټایل به دی خو چې شی دی دلته متن ولیکم. لکه په تاسو مثال زه ورته لیکم چې کابل ده. دا چې شو دغه متن راغی. دې باندې چې کلیک وکړې دلته ګوره دې باندې کلیک وکړه فارمټ راغی. فارمټ کوم فارمټ راغی؟ هغه فارمټ چې موږ تاسو شپ کې مو ویلی وو یا کوم فارمټ چې موږ تاسو په هغه کې مو ویلی ټیکس باکس کې مو ویلی ټول سره یو شی دي فرق نه لري. دا ګوره شپ فل ورکړه دلته بیا لکه شپ غوندې شو. نور تغییرات پکې نشته. یعنې ټول کوم موږ تاسو مخکې هلته ویلی وو دلته هم راځي. ګوره دا سټایل ورته چینج که پروا نه کوي. دا بل کوم سټایل مخکې هم دا ویلی ده بیا ضرورت نشته چې بیا ډېر تکراري ووایو. دا بل ګورې ډراپ کپ ده. بل دلته ډراپ کپ څه کار کوي؟ زیاتره هغه به تاسو لیدلی اخبارونه اخبار کې لیکنه یې داسې لیکنه یې په دې اول کې یو توری داسې غټ یو توری غټ نور ټول واړه لیکل شوی. دا څنګه کوی شو موږ تاسو ولیکو؟ ګوره چې کله ته متن ولیکې دغه زه وي انتخابوم. وي مې چې کله انتخاب کړه ګوره ډراپ کپ خلاص شو. زه وایم څه رقم باید وي؟ دغه رقم ګوره 3 خطونه راغلل. په 3 خطو کې وی غټ راغی نور ټول چې دي واړه دي. بل چې دا انمرجن ده ګوره ټول دلته زه وایم دا انتخاب که ګوره 3 خط راځي کته لاندې نور خطونه هم دلته شته. صحیح ده؟ دلته ګوره دا خطونه شته دي. زه وایم نه دا خطونه ټول باید یو خط شي دا بیل شي. بیا څه کار کوي ګوره دا بل ورته انتخاب کړه انمرجن ورته انتخاب کړه. په حاشیه کې راځي دا وی په حاشیه کې د ټول متن راغلی دغسې. دلته بیا آپشن کې نور هم کوئ تغییرات. آپشن کې څه ده ګورئ په دې کې یو بل مثال به تاسو ته ذکر وکړم. یو نیم وخت هغه به تاسو لیدلی دا یو نیم کورسو کې نه ده داسې کورسو یې پوهنتونونه دا شیان یې که نه فارسي او پښتو یې لیکلی ورسره لیکلی مرکز آموزشي دعوت په منځ کې یوازې دعوت یې بیا اخواته پښتو یې لیکلی دعوت ښوونیز مرکز. دعوت یو دانه یې په منځ کې د خواته فارسي اخواته پښتو مرکز آموزشي دعوت ښوونیز مرکز اخواته لیکلی دعوت ښوونیز مرکز. یعنې دغه یو دعوت سره دواړو ته په کار راځي. په طور د مثال مونږ دلته احمد لیکو. صحیح ده؟ احمد ده. بل چې ده په طور مثال علي لیکم. بل په طور د مثال اکمل لیکم. صحیح ده دغسې. بل اجمل لیکم. نه لیکم اجمل. ګوره زه وایم دغه یو ای باید دغه ټولو ته یوسي دغه ټولو ته کار ورکړي. څنګه کوی شو؟ دلته راځو ډراپ کپ زه وایم دغسې راسي. ګوره څو دانو ته راغی؟ 3 دانو ته راغی. خو څلورم خو پاتې شو. څلورم څنګه جوړوو؟ ګورئ دلته دې باندې کلیک وکړه. دلته ډراپ کپ ته راسه آپشن ګوره لاین ټو ډراپ. څو ده؟ 3 دي. 4 ورته وایه. اوکې بیا څه کېږي؟ بیا 4 ته راځي. کوی څه دلته نور هم چې تایي کوی څه هغه نه ته هم دغه یو ای ورته انتخاب کړه دا ټول ورسره یو ځای شي. ښه دې نه اخواته بل څه ده دا ډراپ کپ. بل راځو بل سګنیچر ده. سګنیچر هغه ته وایي ها دا سګنیچر وایي نور بس ته بیا سګنیچر خپله امضا ته وایي چې ته کله امضا کوې متن لیکم ګوره یو ډاکومنټ ده که نه یو ورقه ده دا ورقه ده ګوره لاندې دلته چې لري لاندې دسخط لري دلته امضا ده که نه د ناظم دسخط ورسره راځي. نو دلته په هغه کې دا لیکنه ده دلته دسخط یې خو زه وایم دغسې دسخط مې په کار نه ده چې په قلم ته په ورقه کې وکړي چې دلته دسخط وسي لکه چې څنګه هغه دسخط ورسره پرنټ سي. دا بیا څنګه کوی شو؟ ګوره دې باندې کلیک وکړې څو راځي 2 آپشن لري ګولې درته. یو افیس سیګنیچر لاین ده ګوره دې باندې کلیک وکړې افیس سیګنیچر لاین دلته راځو. په طور مثال نوم څوک ده څوک سیګنیچر کوي که نه په مثال خان ده. وظیفه یې چې ده په مثال منیجر ده. صحیح ده؟ منیجر ده. ایمیل ادرس چې دلته یو ایمیل ادرس هم کوی شي ورکړي.
دا وایم دلته دا هغه د سیګنیچر د امضا لپاره جای انتخابوي. نوم یې ده اوس د هر څوک یې که نه دا دفترو کې تاسو لیدلی که نه چې نوم یې ده پلار هغه بخې پلار نوم نوم یې ده هلته بیا کوم رئیس چې ده که نه او وظیفه یې چې ده رئیس د مدیر د هر شی ده هغه وظیفه هم ورسره راځي. دا بیا چېرته ده دغسې دې باندې کلیک وکړئ کته راځي ګورئ دا جیسو خان د منیجر ده نوم یې خان ده دا څوک ده دا مدیر ده منیجر ده. اوس امضا به چېرته کړي دلته پاس به امضا کړي خو اوس دا په هغه صورت کې کېږي دا دوه صورته لري ښه یو داسې کېږي چې یو دغه سیګنیچر ډیجیټل ده داسې یو آله غوندې ده کمپیوټر سره وصلېږي ته دلته په قلم کې امضا کړي چې کله تا امضا وکړه هغه امضا ډایرکټ کاپي کړي دلته کوی چې ته دلته راولې هغه دلته کاپي واخلې دلته یې پیسټ کړي. دویم دا ده چې د بل طریقه هم کوی شو په طور د مثال یو ورقه کې ته امضا وکړه امضا دې وکړه عکس یې واخله هغه عکس راواخله دلته ولګوه دغسې هم کېږي. دا دوه طریقې دي خو داسې کله عکس یعنې د ضرورت په وخت کې کوی چې دغسې هم ته استفاده ترې وکړي که نه. اوس زموږ او تاسو خو دومره پرمختللي هم نه داسې باید چې خپله په ډاکومنټ کې امضا یې منل کېږي که نه دغسې نه منل کېږي نو دغسې امضاګانې دي که نه خو داسې آپشن ده موږ او تاسو وویلې پوه شو ورباندې څنګه او دا ځای جوړ دلته بس لیکنه کوی شي ورته هغه امضا اوس که دا راباسم هم دلته امضا کوي هم کېږي او که نه دغسې هم کوی شي چې خپل هغه کې امضا وکړي ته ډاکومنټ کې.